د طالبانو حکومت کې به ولې ټاکنې او ښځې نه وي؟ آیا په داسې کارونو به وکولی شي چې مشروعیت ترلاسه کړي؟ ښه راغلاست. دا ویډیو هم تر پایه وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو رهبرۍ شورا په کندهار کې سره راټول شوي وو او د حکومت جوړښت باره کې 3 ورځې پرله پسې ناستې او خبرې درلودې. یوې سرچینې چې د یادو جزئیاتو ځان باخبره بللو هیواد پریس ته یې وویل چې نږدې 2 یا 3 ورځو کې به طالبان د خپلې خوښې حکومت جوړښت اعلان کړي چې په هغې کې ټاکنو او میرمنو ته ځای نه لیدل کېږي. سرچینې د نظام جوړښت په هکله وویل چې د طالبانو نظام رئیس یا امیر المؤمنین به کندهار کې میشت وي او پاتې نور مشران به یې کابل کې خپل مسؤلیتونه پر مخ وړي. د سرچینې په وینا د طالبانو ریاست یا امیر المؤمنین مقام به د ملا هیبت الله اخندزاده په غاړه وي او د صدارت چوکۍ لپاره ملا عبدالغني برادر، ملا یعقوب، ملا سراج الدین حقانی په نظر کې نیول شوي دي. خو لا تر اوسه دا پریکړه نهایي شوې نه ده چې د 3 کسانو کې به کوم یو ته د طالبانو صدارت چوکۍ مسؤلیت ور وسپارل شي. سرچینې د طالبانو په راتلونکي حکومت جوړښت کې د پخواني افغان حکومت مشرانو ته ځای ورکول باره کې د ډیر کم امکان یادونه وکړه. د سرچینې په وینا چې اکثره طالب مشران په دې راضي نه دي چې پخواني حکومت مشران یا سیاسي لیډرانو ته هم طالباني حکومت کې ځای ورکړل شي. ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ. زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ او یوټیوب چینل مو هم در سره سبسکرایب کړئ. خپل هر ډول نظر را سره کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه لولو. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.